عیب په ښه ګورې داسې به نه کړي. نن سبا خو زه حیران یم په خدای یقین وکوه عیبجن څیزونه د عیب نه ډک څیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي. ما بل ورځ یو ځای کې سودا کړه، نن یې څلورمه پنځمه ورځ. یو شاګرد مې دی، شاګرد د حدیثو شاګرد مې دی، د هغه د زوی دوکان او ښې پېژندم. سودا مې ترې واغی چې کور ته مې ټول څښا څیزونه یې راکړل. اوس څه کوې ورته ټول څښه خدای پاک په چا اعتماد کې. یاد ساتئ دکاندار طبقې تاسو ته خصوصا ویم چې یو ګاهک ته باندې اعتماد وکړي، اعتماد چې ماله دا شی راکړه، نو بیا به د ګاهک چې اعتماد در باندې وکړو نو ښه شی به ورکړې. که عیبجن وی دی کې دا عیب، او چې ګاهک ته باندې اعتماد وکړه نو د بازار نرخ نه ګران به قطعا نه ورکړې، پته یقین اعتماد وکړه. او که بیا موله ګران ورکړې نو ګناه کې. بعضې وخت کې سړی جوړه نه شي کولی، حیا ورځي، او په دوکاندار اعتماد وکړي. دوکاندار وي راشه جوړه نه شي کولی، سټ کې ولې مضبوط ډک ورکړه چې ښې ډېرې پیسې دې وګټې، وګټه خو آرام دې وګټل، بیا به دله راضي نه دا سړی. اوس ماله قسم هم راکړه بیا به په هغه طرف ته ورځو. ته پیدا شوه 2-3 روپۍ رانه وګټلې، خو بیا به نورې نه ګټي، که نور کله خو مې سودا کول نو خو دې نه کوم. هسې یو مثال مې دله درکړ. نو عیب به بیانې، خامخا به ذکر کې. رسول الله مبارک یو ځای کې په بازار ګرځېده، غنم خرڅېدل. غنم چې وکتله چې لاس مبارک یې پکې ومنډه، لاندې لمدو بره وچو. هلکه دا ولې؟ وایي صاحب باران پې شوی دی. باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي؟ باران کېده د پاسه یې د لاندې لمدو. دا دوکه به نه کوې، بلکل قطعا دا ګناه ده. حلاله ګټه ته ګوره په لږ کې به ډېر خیر او برکت دي، او چې حرامه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځي. نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مړی خو خرڅوم، خو دی چغلي خور دی، دا مړوي دا پوټې خبره ده. خدمت تکړه وي، نور خو داسې دی چې زمری دی، ښه زبردست کار کوي، خبره هم مني، او ښه تکړه خشدار څه وایي دا پوټې خبره ده. دا هېڅ عیب نه دی، نقصان نه دی، ډېره ښه ده. ما عیب بیان کړو، زه دې سره اخلې واخله بویه ته کور ته. د مارونو هر څه برو خو عادت نه برو، خوی نه بدلېږي. دا یاد ساته. رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه، که دا موردل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه، دا خبره ومنئ. خو که دا موردل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړېد، دا مه منئ. غر به د ځای نه وړقي، خوی انسان د خوی نه نه لقي. پته وایي چې د خوی نه انسان نه لقي، نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو؟ دا د مولیانو تقریرونو فایده څه شوه؟ بیا د قرآن فایده څه شوه؟ ځکه الله خو نبي علیه السلام فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه خو دې له راغلی یم چې خلکو ته ښه خوی وښیم. او خوی چې بدلېږي نه بیا څه فایده شوه؟ نه، خوی بدلېږي نه، خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي. حضرت عمر بهادر و بهادري پکې وه، دا بهادري خوی ولا بدلولی نه شي، خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله، اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي. حضرت عثمان غني سخي و، نو دا سخا والا خوی ته ختم نه شو د اسلام نه پس، خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله، اوس به د الله او د رسول دپاره استعمالوي. نو خوی ختمیږي نه بدلېږي. یعنې څه؟ دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړولی شي. زمونږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي، دا غصه به هم وي، او دا سخا به هم وي، او دا تیزي به هم وي، خو دا به مونږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه، د الله دپاره شي، د نیکۍ دپاره شي، د ګناه دپاره نه شي. خوی چېرته بدلېږي؟ کور ته یې راوسته، هغه چغلي خو پکې وه، هغه صفت خو هغه کې و، کار به یې ښه کوه. یو ځل راغی، دا یاره واقعي دا شیطان سړي چې که نه که دې په دغه کې پرېوځي که نه د ځنکدن په وخت کې پرېوځي، نو دې به بیا هم شیطانت کوي. دویمه دې به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغی، دې به هغه وخت کې هم شیطاني کوي. خو مونږ ته خبرېږو نه هغه ټایم سره. ښځې ته ورغې، د دې مالک دې ښځې ده، زه خو ستا نوکر یم، یو خبره درته کوم، خو چې ګورې ما رسوا نه کړې. وایه نه ستا د پیدې خبره کوم، که زما نوم اخلې که نه خبره اوټ کې، نو بیا درته نه کومه. نه نه وایه څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي. ښځې ته خو چې دی وایي، خو د پنډه دي په ګولۍ دي وویشته. ښځه چې دا زغمي چې بله ښځه پې وکړي، دا ساده خبره ده. هر څه زغمي، خو که ته ورته د قصد مې چې ښځې دویمه ښځه کوم، نو دې بیا تندي ته ګوره، خبرې به هم در سره نه کوي. یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای مې د کوټې د دشمن نه وساتي. ښځه چې دا زغمي، وی خاوند در باندې بله ښځه کوي، ته څه خبرې؟ ما ته پته نه ده کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی،
او کله سار وختي وځي خو دا هغه بلې ښځې له ځي که قصه پیسې جوړه کړې ده. وګورې ښځې دا مې راته وایي چې ما به نه یادې زه خو ستا خیر خو یم. ګوره د شیطان له چلم ورځي خبره ده له داسې ډولۍ کې مزېداره خشته دومره یې دله خشته کې دننه شراب یې دی بل پې د پاسه پی ولګوي ته دا خو پی دي دننه بګي منځ کې شراب ښه دا ته رښتیا وایې نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم ستا غلام نوکر نه یم. وګورې زما نوم وانه بس یې نه ما له کار ونه ګوري. ښځه غریبه خفه شوه او چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر یې بیا خوی غریب چې به رښتیا چې د ماسخوتن ناوخته راغی دې غریبه یې وګوره که نه واقعي دا غلام ټیک وایي که چې د به سهار وختي و ګوره که نه چې دا بې ټیمه شو دا چې چا سره رواني هرې خبرې ته یې ولی نظر هغه غریب هسې په لاره رواني دی وایي ګوره که نه ما ته تیز تیز وکتل هغه هسې چې ته مټ داسې وړقي ګوره که نه ما ته مټې وایي حالانکه هغه خوار ته خبر هم نی خوره دا شکونه زیاتېږي شیطان دا شکونه زیاتوي یاره دا شیطان ډېر لوی پالي پلا مورامي دی دا خلک یې غرق کړل. بهر کیف وی څه به کوو هلکه دا به څه چل کېږي وی چل راځي نه کې سپیکر چې ونه کې زه په دې علاقه کې یو تعویزګر دی اب هغه تعویز دله وکړم چې د اړه وله تور کړم د هغه بلې ښځې نه هله شا به کړ څه پیسې چې غواړي وی نه ابه دا چل کې چې د دې خاوند د دې غړي نه به لږ ویښته را پرې کړې که د سر نه دې را پرې کړلم خیر دی ګیرې نه دې را وویستلم خو دا غړي دا ویښته ډېر قیمتي دي دا یو دو درې ویښته ماله راکړه چې هغه تعویزګر له تعویز به وکړي ته تماشه کوه خوله به یې دې توري تا سره بې ښه مینه پیدا شي ویښته به دې څنګه را پرې کوو وایي دا خوا سهار نه ده خو چې کله اوده شي نو چې هغه به راوالي یقین شي او معمولي خو به ځان نه خبر هم نه یو دو ویښته له کرپ ورکړه بس مال یې راکړه زه پېښه زما کار پېښه ښه د غریبه خو محتاجه ده اوس دې ته وګوره چې په ویښتو تعویز کول ډېره خو مونږ هم ډېر سادهګان یو پلانکې سړی په تورې چرګې په وینه تعویز کوي په وینه تعویز جایز دی تعویز چې خو د خدای نوم لیکې نو د خدای نوم به په پلیت شي لیکې وینه خو پلیته را نجسه ده په پلیت شي څنګه تعویز کوې مونږ ډېر قمقل خلک یو هغه وایي توره چرګه راوله کله وایي تور چیلې راوله زه چې دا تور کې څه چل دی دا تور چې مونږ یادو تور چیلې او توره چرګه دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوه کړې دا چې د یو تعویزګر و هغه له به خلک تعویزونه له تلل چې تعویزونه له ولاړل نو هغه به ورته وی توره چرګه راوله د هغې په وینه د تعویز لیکم دې غریب به بار چې خدای توره چرګه خو ګور یو ویښته پکې یو بڼه پکې سپینه نه دا لکه مې را پیدا کړم چې بار به ووتل ته کې به ورته هغه د تعویزګر هغه سړی به ناست و څه یې درته ووایي یو تعویز را لیکي خو توره چرګه غواړي زه هم کلي ته توره چرګه به پیدا کوم نو وایي داسې کار دی غږ مه کوه ما سره شته زه به یې در باندې خرڅه کړم خو ګورې صیب ته غږ ونه کړې اما منځ کې د صیب چرګه وه صیب خبر بیا خو راز فاش کېږي که نه سړي به ویل ډېره ښه ده غږ به نه کومه چې کلي ته ځم 200-300 مې کرۍ لګي او بیا تورې چرګې پسې ګرځم دا خو خله په اسانه په 200 په 300 والم خو چې شی میلو شي بیا یې ورکړه تعویزګر بابا له به یې وړه دا صاحب چرګه مې را پیدا کړه یاره دا خدای لکه ښځه داسې وکړه دې کوټه کې پرېږده دلته داسې ګپ شپ لګوه زه به دې باندې د تعویز کوم غریب یې بار ویسته ده به سبق په تعویز ورکړه زه په مخه دې ښه چرګه به بیا هغه خپل شړي له ورکړه هغه چرګه به دروازې 10 ځله لالېدله او 10 ځله به خرڅېده تور چیلې پیر بابا له او کاکا صاحب له خدای ته وګورئ خپلې پیسې که د سره ډېرې شوي او که ډېرې نی خیرات کې نو په جومات کې ولګوه په خپلو بچو لګوه په خپلو رشته دارانو غریبانانو یې تقسیم کا په خپل کلي ګاونډ کې مسکینانو له ورکړه دا څه کې په کوم طرف روانې څوک به تعویزونو کې ماشوم له ویښپې ته واچي هلکه تعویز کې که د خدای او د رسول نوم لیکلي د خدای نوم مثلا لیکلي یا د قرآن الفاظ دې لیکلي یا د رسول الله حدیث دې لیکلي نو دا خو د ظالمه د کفر کار وکړه چې هغه خپې ته اچو د خپې سره لګي او ماشوم سره منډې وایي دا خو ډېر لویه ګناه ده څوک به څاروو ته تعویزونه اچوي یو سړی مې تپوس وکړه هلکه څاروو ته تعویز دا خو سوټو پورې مری مږي او خپې مږي او غوجل کې ناست دي دا خو د خدای د نوم غټه بېعزتي وکړه بېادبي دې وکړه د کفر کار دی دا کافر شي بې ظالمه وایي نه موږ پکې د فرعون او شداد نومونه لیکو پورې نو ما وی که د فرعون او د شداد نوم سله لیکې د هغې باندې برکت حاصلې نو دا خو هم کفر دی چې د کافر د نوم نه برکت اخلي او که وایي چې نه دا څاروی به ترې ویرېږي نو هغه ته څه پته لګي چې دې کې د فرعون نوم لیکلی شوی او د فرعون نوم ولا 6 ځل لیکه د املا پورې ولا مګر د څاروي پورې ښه لکه د غلات پورې مګر نو پی به زیات کړي زمونږ خبر دا شیطان دې درته وسوسې چې
دا ولې دا په غلطو مونږ سر یو، ولې دا غلط کارونه مونږ کوو؟ ډوډۍ ولا دم که خوله کې څاروي له ورکا، ګوړه ولا دم که خوله کې ولا ورکا، ماشوم له دا څیزونه کنجکې منجکې دا ماشومانو ته مه اچوه. صحیح تعویض د شریعت مطابق ولا ولیکه، خیر دې دې غاړه کې ولا واچوه، ماشوم له غاړه کې واچوه، څاروي له ګوړه اوړه دم که ولا ورکا. دا د فایدې خبره ده، خېټې ته به لاړ شو. نو دا زمونږ قمقلتوب پورې مې خبره کوله. څوک وایي د حسین په سر مندله تعویض لیکم، حسین راله را پیدا کوم، حسین راله کوم را پیدا کوم. نو وایي دا غري دا ویښته وله راوباس یو څو. هغې وایي دا خو اسانه شوه چې کله مې میړه وده شي یو قرب په ورکړم یو د ویښته به ترې راکاږي. هلته لاړ هغه خاوند ته یې وایي سړیه یو خبره درته کومه خو ګورې خوله کې به پټه ساتې، نیکه مې ډېر خیال ساتي او ګورې زما نو وایه ښځې دې بل چا سره تعلق جوړ کړی. څه دې وایي سړیه؟ وایي زه کور کې خدمتګار نه یم، خو ګورې ستا د پیدې خبره کوم چې نه مونږ یاد نه کې ور چل خو ورځي که نه. او نن دی که سبا د بېغمکۍ دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ، وجې نه دې پرېږدي دی چېته هر ځای کې چې ګیر کړې خو په دا مازدیګر د لامله کوي، وجې نه دي. سړیه دا دې سوی ښه ده نو ځان چې در قصد ته وده که او قرار شروع که چې پته راته ولګي. ما خو راته ووایي ته ځان ته تماشه کوه چاړه به یې بل ورځ راغېشتي تېره کړې ده او هر وخت چې دی لالی دی یا دې په دا قانچې قانچې ده په دا مری کې در منډي پرېږدي دې نه. سړي وایي ګور ما یاد نه کړي. سړي واقعي چې هلکه ښځه خو قمقل شی خو دی کټ قسم له تورې ځان سره غلې غوندې کېښوده او د قصد یې ځان وده که خرارې شروع که هغې غریب یې خو پرې کړې هغه په ښه نیت راغله چې یو دوه ویښته به پرې کړم چې هغې راواغېسته خو چې دې مرۍ ته رانږدې کړه بس د سر راوچت کړه او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پې کړې وما که پې نه وم خو بیا ځای لال کړې وما تر اوچته کړه شلق یې ورکه سر یې ته یې خوب ورده چې ویې غورځه ده ورمنډه کړې هغه د ښځې وروڼو پسې راشئ خور یې دله مړه کړه مفتو کې دله وجه هسې بېسه یې مړه کړه خو ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغله وه خور یې ولیده چې د هغې نه خو وینې بېګې او تړتکې وایي لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توری کېښو سړی هلته مردار مړی د چغلۍ برکت دې ولید سړی هم لاړه او ښځه هم لاړه. دا د چغلۍ دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي دي احیاء علوم الدین. زمن غلط خبره نه ده، دومره خطرناک شی دی چغلي. او که ته وې چې د مړه خو هغه سړی مړ شو بل مړ شو یاد وساته د دین په مسله ځان خبر کا. یو سړي شیطاني وکړو، یو سړي دروغ ووې، یو سړي چغلي وکړه. د دې شیطانۍ او د چغلۍ په برکت چې څومره مړي شو د دې چغلي خور او د شیطان په هغه مړو کې حصه ده. دا دې نه وایي چې د قاتل د قتل ګناه شوی نه جناب تا شیطانۍ کړې تا چغلي کړې ده د هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ده دومره بس تا هم کېږي د هغه به هم کېږي خو دومره ورسره ته هم شریک یې. موږ ډېر داسې کوو. موږ وایي دا ما خو مړې نه دی کړی هغه کړی دی. نه نه ستا په شیطانتو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل دوه ټکي لکه وایي عربی کې وایي اقتل پښتو کې وایي مړ که دا پلان کې صرف اق لفظ وایي یا وایي مړ وایي مړ نور ټکي ونه وایي دوه ټکي استعمال کړي د دغه دوه ټکو والا سړي په تندي بیا د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه ناامیده. غیبت به نه کې نه به د مړي کې او نه به د جمدي کې. زرقاني ده موطا د امام مالک یو شرحه ده. حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی موطا دا حدیثو د هغه شرحه د زرقاني هغه هغې کې یو واقع لیکلی ده. دا هم ډېره معتمده خبره یو ښځه مړه شوه او یو ښځې لمبول یو غاسله ښځه وه. بعضې خلک یې د دې مړو د دې غسل خدمت کوي. یو غاسلې ښځې دا ښځه لمبوله چې کله لمبوله هغه صابون مابون یا لاس ماسې پرې راښکه هغه زمانه کې خو خیر صابون نو صابون په ځای به نور څیزونه استعمالېدل. نو چې دې رون له کله د دې ښځې لاس ورسېده نو دا غاسله ښځه وایي دا لمبونکې یاره وایي دا مړې چې دی دا ښځه وایي دوا ورته وکړې خدای دې وبخښي وایي دا مې یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه. تور چل خو هم ور دي که نه دا بوډیګانې مجیبه ښځې
یو ځل مې دا په بدعملۍ لیدلې وه نو بس اوس خو مړه دوا ورته شرمۍ یم او خلکو ته دا ښکاره کوي چې دا اوس سره ښېګړه کوم دوا ورته وکړې چې خدای پاک یې وبخي ما یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه خو چې دا ټکې وې دا لاس یې د هغه مړي د هغه مړې ښځې پتون پورې کلک ونښته دا راکاږي نه راوچتېږي داسې ورخت لکه په الپي باندې چې یو شی د شي سره نښتي دا زور لګوي هلته کې خلکو وی چې جنازه خو تیاره ده خلک راغلي دی شابه دا مړی راوباسئ که نه وي صبر وکړه مړي خو لا غسل نه دی شوي دا څنګه غسل دی چې نه کېږي خیر خبره په نکب دی پاتې کېږي د ښځې د هغه غاسلې ښځې لاس د هغې په پتون پورې نښتې دی روڼ پورې جدا کېږي نه خدای داسې مصیبت پېښ شپه پکې تېره شو ختمونه کوه درودونه وایه جړاګانې خدای ته کوه خدای دا خو د دې مړي رسوایي ده دغسې بېجابه پروت دی او د دې جمده ښځې رسوایي ده داسې مصیبته شو علما هم راوله چې خدای څوک حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه زمانه کې جمدي و هغه ډېر لوی بزرګ و هغه ته چې یو دی دغه وخت کې د مدینې شریفې قاضي مو داسې مسله پېښه غریب راغی نو د ښځې سره خبرې نه شم کولی نه ورتلی شمه وي پرده به ولګو د پردې نه پورې غاړه صاحب څه چلو 3 ورځې مړی پروت دی خلکو وی د مړي وارثانو مړی څښا کېږي او ګوره یاد ساتئ مړی چې وشي جنازه به درکې ایساری به نه په شریعت کې جنازه ایسارول ګناه ده ګناه په مړي هر قسمه حالت پېښېدی شي هغه جناب وی چې دا خو هغه مړي والا وی چې به داسې کار دی وکړي د ښځې له لاس پرې کړې دې مړوال کې چې موږ خپل مړی ښخ کړو موږ د مړي بېعزتي نه شو کولی او د ښځې وارثان وی نه لاس څنګه پرې کړو د ښځې د خپې نه دا پتون را پرې کړی دا سرمن را پرې کړی ورسره موږ خپله ښځه خدمت ته تاسو له مړي را لېږلې ده لاس به دې اوس پرې کوئ اوس مړي به بین شروع کړي دا به څه کېږي حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې راغی پردی ورته ولګوله وی د دې غاسلې ښځې نه دې ورته تپوس کړو تاسو ګناه خو نه ده کړې وی نه ما خو هېڅ هم نه دي کړی وی نه چې دا ښځه یې لمبوله څه چل خو دې نه دی کړی وی صاحب یو ټکې مې د خولې نه وتلی څه دې ویلي دي وی ما دا وویل چې یاره دا ښځې ته دوا وکړې چې خدای یې وبخي او دا مې یو ځل په ګناه لیدي ده په بدعملۍ او چې دغه ټکې مې وي لاس مې ونښته امام مالک صاحب ورته وي ښه دا تا په بدعملۍ چې لیدې را ګوان در سره شته څلور وی نه دې ستا مخکې اقرار کړی چې ما دا بدعملي کړې ده نه اقرار یې هم نه دی کړی تا په دې عمل لیدې ده پخپله د چا مخکې وی نه په دې عمل مې هم نه ده لیدې نو تا دا خبره څنګه وکړه یاره وی دا یو ځل په لاره روانه وه منګې یې په سر و د اوبو او د یو سړي د دروازې مخکې ودرېده نو زما پې دا شک راغی چې ګینې دې سړي سره دروازې والا سره څه یارانه ده د خدای نیکبخت دی ودرېدل خو په دې هم کېږي چې بنده ستړي شي ودرېدل خو په دې هم کېږي چې پکې چې ته څه ازغي مزغي مات شي یا څه سره ډغره وخوري یا چا ملګري ته ولاړئ نو صرف په ودرېدو دې دونه تهمت په دا مړي ولګو او شرموله دې رسوا کوله دی تا ته دې اقرار نه دی کړی په دې ګناه دې لیدلې نه دا څلور ګواهان د سره نشته او تهمت دې په مړي ولګو وی به دقه ټکې مې وویو دقسې په ګناه مې نه ده لیدلې خو دغسې مې لیدې وه وی داسې کار دی چې اوس به تا لاتیا دورې درکوم تا حد قذف در باندې جاري کوم والذین یرمون المحسنات المؤمنات څنګه دې ورپسې چې په پاکو ښځو باندې الزام ولګوي او بیا ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة څلور ګواهان چې اوسنۍ اتیا دورې وله ورکړي اتیا دورې درکوم هله به کار ټیک کېږي بس ښځې هغه لاس همغه مړي باندې پروت دی په دورو شروع کړه یو دوره ورکوي بله ورکوي خو چې اتیایمه دوره ښځه وواله هغه غاسله لاس یې د مړي نه جدا شو خو دا کارونه او کرتبونه دا قصې پسې دا هر وخت نه ښکاره کېږي دا خدای کله کله دا خپل قدرت اظهار کوي همیشه نه کېږي دا سزاګانې به الله د قیامت پر ورځ ورکوي د مړو بد به هم نه وایه مړي چې وشي کفو عن مساوي اعمالهم نبی علیہ السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر مه کوئ وذکروا محاسن موتاکم د خپلو مړو ښه بیان کې بد یې مه وایئ نبی علیہ السلام وایي دې خو اسم که څه ګناه کړي نو هغې ته ور ورسېدل دې سره پاړه بد وي که یو مړی داسې وي چې هغه غلط عقیده لري او د هغه غلط عقیده او غلط عمل په خلکو کې خور شوي وي او خلک په هغې لګیا دی عمل کوي نو ذکر یې وکړه چې خلک یې د هغه بدعملۍ نه ځان وساتي یعنې د مړو به هم بد نه وی غیبت په نه د جمدي کې او نه به د مړي کې سخت وبال او سخت جرم دی حضرت ماعز اسلمي رضی الله عنه د حضور پاک صحابي دی او راغی نبی علیہ السلام ته ما ګناه کړې ده
حضور پاک مبارک ته مخ دی بل طرف ته واړه خیر دی بل طرف ته راغی وی دا الله رسول ما ګناه کړې په ما حد جاری کا څلور ځله ته حضور پاک مبارک مخ اړه واغه بار بار وای نبی علیہ السلام مبارک تی پورا تپوسونه وکړل اجرم یې کړو صحابه ته وی دی بوز او څنګه کی چې کله بوت او صحابه څنګه نو دا د مرګ دا تل ډېر خطرناک دی د منډه کړی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو جامه د اوښ پرته وه په هغې یې وویشته د غریب را پرې وساتې ووت او رده نه وینو دارې والې د حضرت عمر په جامو پرېوتې ده ورته خیرې وکړه حضرت عمر فاروق ای معیزه خدای دې داسې داسې کا که تا دا ګناه نه وې کړې نن به زموږ جامې په وینو نه وې لیت شوې چې راغی حضور پاک مبارک د صحابه وي څه چلم ورسره وکړو وی صاحب سړی مو سنګسار کړو وی صاحب هغه درد لږ تنګ که نو منډه یې کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اوښ په هغه جامه وویشته او خیره ورته وکړه رسول الله مبارک فرمایي عمر بد دې وکړل زما دې قسم دې ماعز داسې توبه ایستې وه داسې توبه که دا توبه د ټولې مدینې په خلکو یو روایت کې د ځمکې ذکر دی د ټول ځمکې په ګناهګار طبقه تقسیم کې د ټولو توبه به الله قبوله کړي هغه داسې توبه ویسته ته بیا وایې چې دا ګناه وکړه د مړو د بدو ذکر به نه کوي چې یو مړی بدو کې څه پته لګي د مرګ نه مخکې هغه توبه ایستې او که نم د ایستې هغه ورغې که نه خدای الله پېښه وله د هغه بد عمل پېښه زمې د هغه بد عمل د ذکر کولو څه ضرورت دی د مړو ښه ذکر کې ښه ووایې چې دا ښه سړی و دا نیک سړی و بد به نه وایې نه د جمدو نه د مړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی دی صحابو ته بیان کوي یو قوم مې ولید چې په دا شونډې ولا په قینچو پرې کولې دا شونډې او چغې به یې والې تپوس به وکړه دا څوک دي وایي دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به یې غیبتونه کول یو بل قوم مې ولید چې دې وختي کې به یې ولا سیخ ورکه او راښکه به یې د دې غوږه پورې به یې ولا شلو بیا به یې دلته سیخ ورکه دا بل غوږه پورې به یې شلو دا به جوړېده دا به یې ولا بیا شلو دا به جوړېده به یې ولا بیا شلو هغه به چغې والي وینې ته به یې دی وایي دا څوک دی وایي دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وي دروغ او دنیا ته به یې دروغ خورېدل ویلون نبی علیہ السلام فرمایي لمن هغه انسان لا ډېره لویه تبعي ده چې هغه دروغ وایي دې دپاره چې خلک پې وخاندي وایي د ویلون له درې ځله فرمایي دا سړی دې برباد شي دا سړی دې برباد شي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار چې کوم په دنیا کې دوه پړیقه دی یو ته په یو مخ خبره کوي بل ته په بل مخ خبره کوي شیطان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ به په داخله کې د اور جبه پرته وي د اور جبه په کې تاویږي راتاویږي او پراپیګنډ یې څونه کوي دروغ پراپیګنډ دا ډېر لوی جرم خطرناکه ګناه لویه ګناه کبیره ورته وایي نو په دې ژبه شیطانت هم کېږي دروغ هم پې وایي غیبت هم پې ویلې کېږي شیطانت هم پې کېږي دا ټول جرمونه د دې وړې ژبې دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ما له چا ذمهداري راکړه چې په دې ژبه به دروغ نه ویم دې سړي له زه ذمهداري ورکوم د جنت چې دی به جنت ته ځي دروغ چې په دې ژبه نه وای یو نیک انسان دی په یو مجلس کې ناست وم نو یو مجلس کې غیبت کېده وایي دې پاڅېدم وایي لږ ساعت پس بیا رالم چا سره مې کار و وایي چې رالم هغه غیبت همغسې شروع و وایي ما هسې واورېده خو توجه مې نه ورکوله چې وده شم خوب مې لیده په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څخه د خنزیر غوښه د مرداره چینجي پې لګیا دي د هغه خنزیر د هغه مردارې غوښې نه نوری رالي او ما یې راکړي چې دا خو نه خورم ستا پلار به یې خوري په زور یې زما په دا خوله کې را منډي او ما له الټی راځي چې دا خو څخه بین کوي د خنزیر هم ده او چینجي پې لګیا دي دا ولې راکوې یو ستایل ته مسلمان غوښه خوړه هغه خیر دی او دا نه خوري ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میته قرآن کې الله وایي غیبت داسې دی د مسلمان غوښې خوړل دي وایي په زور یې راکوله الټی مې وکړې په هغه خوب کې چې راویښ شومه دا بزرګ وایي قسم په خدای چې 13 ورځې مې د خولې له هغه څخه بوی ته او د کشف خاوندانو پې پوهېدل زمونږ د خولې نه هم دغه بوی ځي خو مونږ د کشف خاوندانو یو پوهېږو پې نه هغوی به پوهېدل مونږ نه پوهېږو مونږ ته پته نه لګي دروغ دې نه ځان ساتئ ستاسو پکې خیر غیبت دې نه ځان ساتئ چغلي شیطانت دې نه ځان ساتئ دا د ژبې ګناهونه دي دې ژبه کې د یو حدیث کې دا هم راځي چې دا خلک به د ژبو کې به له سیخ ورکړي او د قیامت پر ورځ دې ناویزان دي الله اکبر خدای وساتئ